طالبان وايي متحده عربي اماراتو د پخوانیو چارواکو سیاسي فعالیتونه محدود کړي دي. تازه او بیړنی خبر دوستانو چینل ته مخ راغلاست کوم، هیله ده چې روغ او جوړ به یئ. تازه خبر بیا دا دی چې متحده عربي اماراتو کې د پخوانیو چارواکو سیاسي فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو یو تنویان احمد الله وثیق په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې متحده عربي اماراتو د پخواني حکومت ټولو هغو چارواکو پر سیاسي فعالیتونو محدودیتونه وضع کړي دي چې په دوبۍ او متحده عربي اماراتو په نورو ښارونو کې ژوند ترسره کوي. د طالبانو یو تنویان احمد الله وثیق طالبانو اعلان کړی چې متحده عربي اماراتو د غني په شمول د ځینو هغو پخوانیو چارواکو پر سیاسي فعالیتونو بندیز وضع کړی چې په دوبۍ او نورو سترو ښارونو کې ژوند کوي. نوموړي ټینګار کړی دی چې پخوانی ولسمشر غني او پخوانی حکومت د ملي امنیت مشاور حمدالله محب د جمعیت له ګوند څخه عطا محمد نور هم له دغو محدودیتونو سره مخ دي. د تیر حکومت چارواکو متحده عربي اماراتو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د طالبانو دغه بیان د دغو محدودیتونو د څرنګوالي په هکله نور جزئیات نه دي په ګوته کړي. په افغانستان کې د روان میلادي کال د اګست پر 15مه واک ته د طالبانو تر رسیدو د پخواني حکومت تر ړنګېدو وروسته د اشرف غني په شمول د حکومت ځینو چارواکي متحده عربي اماراتو ته وتښتېدل او هلته ژوند کوي. مخکې له دې چې پخواني ولسمشر ته یو له نږدې کسان عمر داودزي ویلي ول چې اشرف غني په متحده عربي اماراتو کې په خپل استوګنځي کې ځان ګوښه کړی او له چا سره ملاقات او خبرې نه کوي. دوستانو تاسې د عربي متحده اماراتو په دغه وروستۍ کړنې څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کامنټ بکس کې شریک کړئ.